علماء محققین پدې کې لږ غونډه اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په سویم کال باندې شوی دی. که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی لیکن معراج شوی د نبوت په سویم کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام. روایات ډیر دي. محققین وایي چې معراج چې دی دا د نبوت په 5م کال باندې شوی یعنی په 60م کال چې نبوت ورکړی شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور و طریقه څه وه هغه کافی حده پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې و ډېر سخت دور. دا د ابو جهل لویه سرداري وه په مکه کې. دا لوی سردارو دا لوی صنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړ. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدوا ربکم الله یو وګڼئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به سر غورځولو. دا دغه دور. عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم دتلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالي او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته دتلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی
چې پیغمبر سره زه روان وای نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علماء وایي چې سدرۃ المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو. نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرۃ المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبرئیل سره کیږي. یو بزرگ دی هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویل. هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا. بیا ورته آواز کیږي عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا. دا ذلک په غور واوري چې لا مکان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی دا الله شان اقدس. علماء وايي چې دغه وخت کې دا الله او د رسول په منځ کې یو غز فاصله و د قرب یو غز او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف دیدار ورته مکمل اوس ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي. وہی کتا سو خیالو کی عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ وي. د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیزي بیا عرض داو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو. قرآن کریم کې راځي دنا فتدلّا علماء وايي چې د دې تراجم بعض دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. بعض علماء وايي چې نه قاب قوسین او ادنا چې راځي قران کې نو قوسین چې ده هغه کتا سو لیدلی لیندا لینده دا سلرګي او غل غرا کو کړیو په دې منس کې چکم تاری. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منس کې دومره فاصله والا کد لینده په منس کې چې څومره تار وي نو هغه تار یا غزوی یا سوا غزوی. نو بعض علماء وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس کتا سو خیالو کوي دا الله او داغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز او نیاز
نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوق منس کې او دا سه رمز وی چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شي. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغي یا الله په دې او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور خبرې چې کوم شي دي هغه دادی چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا مال ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دین هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. زما ځانو دلته د عقل انتها ګوره. توفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی قجوري دي یا فلانه دی نه. توفه او ډالۍ وایي او داغه د شان مناسب وایي. یا الله ما توفه تعالی چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د څه شي الصلوات والطیبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو. خدای ما توفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته توفه ده. د الله د شان مناسب توفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ په ما خو دې سلام وی خو ستا بندگانو کې چې کوم نیکان دي پاغوی دې سلام وی. تاسو خیال سره انځانو مخکې نور با شروع شو. چې نور با شروع شو منځونه به وي 50 منځونه به وي روزې به وي حج به وي زکات به وي دا به وي قانون بیان. علما وایي چې دا باس ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه. نو په یوه شپه کې آسمانونو ته تلل. په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول. په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول. دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه همغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علما وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې راز دنیا شروع شو نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو
دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی، هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي. هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به د خدای هغه ملایکې پوهېدې چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملایکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو. چې نظام معطل شو کنجي ځکه خوځېدا چې کنجي به ودرېدی ځکه چې وخت پې تېر وی. هلته وخت خو کائنات ولاړو وخت تېرېدله نو کنجي به ودرېدلی څنګه وی. تاسو خیال راغلی کنجي چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي هله چې وخت پې تېرېږي چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځایي دغسې به وي که نه. تاسو خیال راغلی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه. ولې وخت نه تېرېده. یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي. تاسو خیال راغلی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ چې شپه او ورځ هم د خدای وي، د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي. نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږده ته عاجزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې. اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي. دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولاړ دی. د ټول خدایي نظام معطل دی. جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ. ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی و دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چا نه دی ورکړی. بس ختم شو. بس ختم شو. حضور واپس شو. چې واپس شو لاره کې تپوس کېږي موسی علیہ السلام دے غالباً څو منځونه فرض شوې صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به ونه کړي شي کمې کا. بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي لس کم شو. بیا التجا وکړه لس نور کم. بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو. بیا التجا وکړه زه 15 شو. په 15 کې بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې اوس نوره ماله حیا راځي. ورکې راله چې د 50 به د 50 ثوابو او د 50 به د 50 نو الله ورته بله بند واچول چې نه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي وکړه نو یو په لس به ورکوم وایي. کوي به 15 منځونه او ثواب به د 50 ورکوم. دا خدشه دی منم. عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي بیګا څه شوي دي او سارے ریډ سره پنډکې په سر دی او د هغې شپار کور ته چې لاړو دروازه یې وټکوله. سړی راووته په خیر دي صاحب په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شي. وایي دا ستا وینځوال سودا پسې دې لېږلې وه دې نه وخت ډېر تېر شو. ته دې نیولې ده بیمار هم ده نو جړلې چې کول ته لاړه شم د کور مالک به مې هم وهي نو یو خو دا پنډوکی نه شو راوړی دا ورسره ما راوړو. دویم کدې لګي څه سزا په نیت کې سزا مال راکه خو چې دې ته څه ونه وایې. یهودي د جناب محمد رسول الله په خپو کې پرېوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
सरदार कौनैन वर्तवई दखदाय बंदा जखुदील नोम रागले कि ता मुसलमान कम दी विंज खिदमत में कोल गरज वो या रसूल अल्लाह द तौरात यो मसला में रिश्त्याशवा मादा न मन लचित पैगंबरे तो तौरात के दा लिखलियो कि अगर पैगंबर के कम तो मक्का की पैदाशी तो कम अशफा खुदाय सरा मुलाकात शी दा अल्लाह पे दीदार बांधे मुशर्रफ शी तागा सहर बला कूर तनी तले औ दियो काफिर दिविंज शपारस न कवी दा मसला पे तौरात की निकले वहां माली दले वहां यकीन में पता नरात लो उसमें यकीन रागे चितनेगा आसमान तन तले अजगान दम बने सहारो आगा सहर चिपकम शपा रब्बुल आलमीन पदीदार बने